بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو اتم درس ته راځو او نن په دې باندې خبرې کوو چې منګه ټریډ یا تجارت څنګه شروع کولی شو. ټریډ معنا تجارت. منګه په باینانس کې دوه قسمه تجارت کولی شو. یو ته ویل کېږي سپاټ او بل ته ویل کېږي فیوچر. تاسو ګورئ که چېرته غواړئ چې دی په سپاټ کې وکړئ نو تاسو دغلته ټریډ لیکلی دی، امکان لري تاسو هغې کې په سپاټ باندې په نښه شوی اوسیږي. کوم ورژن چې زه استعمالوم دا اپډیټ دی او ورسره څنګ کې دلته لیکلی دی فیوچر. دغه دوه آپشن چې دي دغه اصلا په دې کې کار ډیر دی، خو دوه قسم موږ تجارت کولی شو. دا چې په دې فیوچر او په سپاټ برخه کې چې دی خبرې ډېرې دي، نو ګورئ په دې طریقه باندې د دې نه مخکې چې دی تر څو چې دا شروع کو موږ فیوچر شروع کو او یا مطلب چې دی دغه ټریډ شروع کو. ګورئ زما اوس فعلا چې دی یو ټریډ روان دی دلته تقریبا اوس ما ته چې دی 6 سنټه زه په ګټه کې روان یم. نو همدغسې به تاسو چې دی یو ټریډ شروع کوئ. دا د فیوچر حساب دی. د فیوچر کې یو خبره دا ده چې تاسو ته عموما ګټه درته ښودل کېږي، خو ولې په سپاټ کې بیا چې دی مستقیما نه ښودل کېږي، هلته بیا چې دی نور برخې دي، خو دې ته بیا وروسته راځو انشاءالله. راځو اوس اصلا چې دی موږ د سپاټ برخه چې دی تشریح کوو. سپاټ دغه د والټ برخه دغه اخیر ځای کې دلته موږ سره چې دی والټ دی. والټ وایي بټوې ته ویل کېږي. دغه برخه ګورئ دا د والټ ده. والټ عموما بټوه ده او بټوې کې چې دی هر څه موږ چې دی کوین ساتلی شو. نو تاسو به راځئ دلته په دې والټ باندې به کلیک وکړئ او په والټ کې ما سره چې دی مختلف هغه والټونه دي. کله چې تاسو لاړ شئ اوور ویو ته لاړ شئ، لومړی موږ سره پاس ځای کې دلته چې دی موږ سره اوور ویو دی. اوور ویو کې ما ته به زما ټولو والټونو هغه ادرس او معلومات هغه به ما ته راکول کېږي چې اوس فعلا زما دلته 100 روپۍ ما سره اویلیبل موجودې دي. نو دې ځای کې به ما ته ښودل کېږي چې دومره روپۍ اوس فعلا تا سره شته دی. بل د دې نه پاس په دغه ټوټل بیلنس که چېرته تاسو راشئ په ټوټل بیلنس دغلته یې ګورئ بیلنس دې باندې کلیک وکړئ، تاسو سره به چې دی د خپلې پیسې مو چې دی پټې شي، یعنې دا ورته نه ښکارېږي، داسې به معلومیږي. او که بیرته پې کلیک وکړئ ښکارېږي به. ورسره څنګ کې USD چې لیکلی دی USD دې باندې کلیک وکړئ. دلته چې اوس تاسو د کوم یو کوینونه ښکارېږي تاسو کولی شئ په باینانس کې په دې باندې اخیستنه وکړئ. زیاتره چې دی ګورئ ما سره USD یعنې ډالر دی، USDT ده، BNB ده، ایتریم دی، BTC ده، داسې مختلف دا کوینونه دي. ته کولی شئ دا په باینانس کې استفاده کړئ او دا مختلف یعنې مطلب پیسې دي سمپل د دې یوز کولی شئ. خو زیاتره چې استعمالیږي هغه USDT او دا استعمالیږي. اوس که ته غواړې دلته دا ماته USDT وښیه هم په USDT هم درته ښودلی شي او که ویې نه USD ماته وښیه یعنې ډالر وښیه هم صحیح دی. ورسره موږ سره چې دی دغلته لاندې ځای کې لیکلی دی چې د ټوډے PNL یعنې ټوډے چې دی پروفیټ دی. اصل موږ سره چې دی موږ څه لوز کړی دی، یعنې مطلب پی معنا د پروفیټ معنا ورکوي، یعنې ګټه، ان معنا یعنې مطلب چې دی اینډ او ال لوز څومره ګټه او تاوان مطلب چې د دې لپاره موږ نن ورځ څومره ګټه او تاوان کې روان یو. نو اوس دلته ماته لیکلي دومره تاوان او ګټه هر څه ماته لیکلي. دا هغه وختونو کې تاسو له عموما لیکل کېږي خو ولې تاسو په دې باندې څه تاثیر نشي کولی. دا عام طور لیکل کېږي. چېرته تاسو ټریډونه ډېر کړي ټول معلومات دلته درته درکول کېږي. او هغې نه وروسته چې دی موږ سره پاسې دي راځم دلته وروسته دې لاندې برخې ته راځم. اوس موږ په اوورویو کې وو. د اوورویو کې چې دی که چېرته تاسو وایې چې زه نورې پیسې دلته راولېږم نو ته به راشي په ډیپازټ باندې به کلیک وکړي. ته وایې چې زه نورې پیسې دلته راوړم، یعنې مطلب زه غواړم په دې خپل والټ یا مطلب باینانس ته نورې پیسې راوړم، په ډیپازټ باندې به کلیک وکړي داسې. اوس دلته تاسو ته وایي چې ته څه اخلې، USDT اخلې که USD له اخلې که ایتریم څه او څه مطلب داسې اخلې کوم یو څه باندې اخلې. ته به دلته ورته چې دی هغه پیسې به انتخاب کړي زه په څه اخلم. پر اگزامپل زه ورته یم چې دی په USD باندې اخلم داسې مطلب په ډالر باندې زه په ډالر باندې دا اوس اخلم. نو رالم په USD باندې مې کلیک وکړلو ما ته به چې دی خپل لږ منتظر کېږو تر څو موږ ته چې دی خپل صفحه خلاصه شي. داسې تاسو له ما مخکې چې د ډیپازټ میتود تشریح کړی و. اوس دلته وګورئ ما ته وایي چې دی ستاسو کرنسي حساب کتاب ټول څه شی دی. اوس ما ته ایرو راغلی.
ته کولی شي چې دی که په ډالر باندې اخلي، په یورو یې اخلي، په مطلب په بل کوم یو کرنسي باندې اخلي، د هر یو هیواد پولي واحد اخلي، نو تاسو کولی شئ دلته انتخاب کې فرق نه کوي، که مخکې نه او که اوس نه، نو ته کولی شي دې ځای کې خپل هغه پیسې انتخاب کړي. نو اوس دلته وګورئ موږ ته چې دی ما ته وایي ښه ته په څه باندې اخلي، دلته به زه دغه ځای کې په دې نقطه باندې به کلیک وکړم او زه به راځم دلته به چې دی ورته یم زه په ډالر اخلم، په دې باندې به کلیک وکړم داسې او دلته به ولیکم USD، دا به چې دی ولیکم، دا به سرچ کوم اصلا دلته به چې دی دې ځای کې دا هم لیکلی شي که نه بل نور کوینونه هم شته دی په دې باندې هم اخیستلی شي داسې ګوري په دې ترتیب باندې سي، خو دا ټول کوینونه دلته به پیدا کوي، سرچ باندې هم کولی شي او مطلب ټول چې دی په کم ترکیش پیسو باندې اخلي، په نورو پیسو باندې اخلي، داسې هم کېدلی شي. نو دا پر اگزامپل زه اوس چې دی په دلته رالم فرض مې یونایټډ عربیک امارات دې باندې مې واخیستلو، مطلب زه په دې اخلم، خو دلته بیا ما سره چې دی په دې ځای کې ډیپازټ میتود دا طریقې دلته داسې ده چې موږ یې کولی شو په فیټ باندې واخلو، نو دا چې دی عام طور موږ دلته نشو یوز کولی، که چېرته دا پیسې بیا تاسو کولی شئ PTP ځکه په افغانستان کې چې دی موږ نشو کولی، نو د بس بیرته ځو په نور طریقو باندې استفاده، ځکه چې دی تاسو کولی شئ دغه ډیپازټ په څو طریقه باندې کولی شئ، یعنی تاسو دلته شی نه اخیستلی شئ، د نورو طریقو نه هم اخیستلی شئ. دا د بینک د لارې تاسو کولی شئ دا پیسې دلته انتقال کړئ. که چیرته وایي چې دی تاسو ټرینډینګ دلته وګورئ په دې ځای کې هم موږ سره چې دی USDT مختلف دغه شته دی کوینونه موږ سره موجود دي، د دې کوینونو په اساس باندې هم اخیستلی شئ او پکې دلته سرچ کې هم لیکلی شئ، سرچ کې لیکئ بس دلته ولیکئ USD داسې ولیکئ، دلته هم پیدا کولی شئ، دلته هم درکړئ USD هلته هم او د دې ځای نه هم تاسو کولی شئ. ګوره زه وایم چې ما ته USD واخله یعنې په ډالرو باندې واخله، تاسو به USD انتخاب کوئ او هغې نه پس په تاسو له چې د ډالر ډیپازټ خپل هغه صفحه به راخلاصه شي. خو دا اوس دلته چې دی زموږ هغه دغه اکاونټ کې هلته دغه یورو انتخاب شوی دی، هغه به زه بیا بدل کړم تر څو نیکسټ ټایم موږ ته دا میسج رانه کړي، دلته موږ ته چې اوس ایرو راکوي موږ به ورته چې دی دغه بدلو، خو عام طور باندې چې دی تاسو کولی شئ په یورو کې یورو د سره یورو باندې اخیستلی شي، که نه په دغې باندې اخیستلی شي، په ډالر باندې هم اخیستلی شي. ښه نو دی موږ په دې ترتیب باندې داسې کولی شي ډیپازټ میتود تاسو کولی شئ پیسې په د دې طریقې درته نور هم ښیم. ورپسې موږ سره څنګ کې دغلته چې دی په دغې نقطه کې دلته موږ سره چې دی اصلا بای دی، دا بای نه مطلب دا دی چې P2P پرسن ټو پرسن دا اصلا موږ په افغانستان کې نشو کولی. ګورې دلته موږ سره دوه ټریډینګ یو دا دی دا ټریډینګ دی او بل دا لاندې دی، هماغه د ډیپازټ میتود خبره ده. بای ویت USDT لومړی سر کې موږ ته لیکلی دا بای USDT، خو دا لاندې چې دی دا په افغانستان کې نشي کېدلی، دا P2P ټریډینګ نشي کېدلی ځکه دلته چې دی په افغانستان کې موږ چې دی پیمنټ نشو کولی او د هغې خپلې پیسې او مطلب دا چې P2P مطلب زه په خپل دغه افغانستان کې یو چا نه پیسې دغه اخلم نو دې ځای کې زه هغې ته پیسې لیږل او د دې ستونزه بیا دلته نو د بینکونو حساب او څه نو موږ چې اخلو موږ سره خپل کارت شته دی، نو موږ به د څه کوو دا د پاس بای ویت USD دې باندې به کلیک واخلو. موږ داسې تاسو له مخکې مې دا موضوع تشریح کړه، هماغه د ډیپازټ مخکې مې چې تاسو له متدو خو د هماغه طریقې ده را به شي دلته به ولیکئ، خو تاسو به د $15 نه کم نشي اخیستلی. ګورئ زه راځم 10 ورکومه، 10 اصل ماته نشي اخیستلی، تاسو به 10 نه ورکوئ، تاسو به څه ورکوئ 15 به اخلئ. څه شی اخلئ دلته لاندې ځای کې موږ ته تشریح کړي د USDT واخله، تاسو به چې دی USDT اخلئ، USDT انتخاب ده، لاندې ځای کې پی ویت دا پیسې ته په څه ورکې ورته په کارت ورکومه، په دې باندې به کلیک وکړئ، په کارت ورکوئ که به بل څه ورکوئ په بینک ورکوئ. نو ګورئ دلته لږ څه فرق کوي، د بینکي د چې دی TBC بینک په شکل باندې ورکوئ نو یو تاسو چې به ډالر اخلئ نو $1.5 باندې USDT درکوي، او که په کارت اخلئ نو $1.2 باندې USDT درکوي. نو ته به دلته ورته سلیکټ کړې انتخاب یې پر اگزامپل رالم ما کارت واخیستلو، کارت مې واخیستلو ما ته وګوره دلته پاسې ولیکله وایي که چېرته ته د $15 چې دی ته USDT واخلې نو موږ به تاسو چې دی اپروکسیمیټلی تقریبا چې دی 14.8 یعنې دا اصل لږ چې دي د هغه د فیسونو یو شی بل شي فرق کوي داسې، او یا مطلب چې دی د دې اندازې فرق کوي. په
په دې شکل باندې چې دی دغلته 14 دومره هغه لږ لږ پیسونه خوا دې خوا کې ځي راځي. نو په دې خاطر به ته دا شی نه دلته ورکې. اوس چې ته غواړې دا اوس واخله $15 دا خو دې ته اخلي، دا به اوس اخلي څنګه؟ دلته راغللې او هر څه دې ورکړل، ته به لاړ شي دغلته لیکلی ایډ نیو کارت، په دغې باندې به کلیک ورته واخلي داسې، او دې ځای ته چې راغللې دلته به معلومات ورکړي. تاسو مخکې چې دی ماسټر کارت پکې چې دی دغه کېدلو کارول کېدلو، د ماسټر کارت ډالري ماسټر کارت باندې ته کولی شي پیسې د IUB بینک نه واخلې، د مطلب بینک اکاونټ لري هغې نه ته اخیستلی شي. خو اوس چې دی ماسټر کارت یې بند کړی دی، تاسو ویزا کارت نه تاسو استفاده کولی شي. دلته به نمبر ورکوي، دلته چې دی CVV په نامه هملته کارت کې نمبر شته دی هغه به ورکوي. دلته چې دی لومړی به میش ورکوي، بیا به کال ورکوي چې کم کال باندې ستاسو او په کومه میش باندې ستاسو تاریخ یعنې مطلب هغه کارت مو ایکسپایریږي هغه به ولیکئ، او دلته به هغه معلومات ولیکئ کوم چې تاسو اوریجنل د کوم ځای ناستی. دلته به پوسټل کوډ ولیکئ، کوم کوډ چې ته مطلب د کوم ادرس نه تاسو دغه ورکوئ، دې باندې خو انشاءالله نور پوهېږي سټي. بیا به وروسته تاسو له کنفرم کار شروع کړي او بس کنفرم به کوي، نور بس سم د واره تاسو له چې دی دغه واخیستل شلو، تاسو به دا 15 USDT تاسو ته واخیستل شي. دلته ارزانه راځي داسې. دلته اوس چې دی ډالر په 2 کې دی، نو اوس که تاسو چېرته اخلئ په 2 باندې اخلئ نو بس دغه دی مطلب دومره فرق نه کوي. امکان لري تاسو دلته په 1 ولیږي 2 درته هماغه خو به خو هماغه شی درکوي. خو ولې که چېرته تاسو همداسې اخلئ یا P2P اخلئ مطلب یا مطلب تاسو چې دی یو کس له د ایمومو د لارې پیسې لیږئ، امکان لري په 80 روپۍ هم درته حساب کړي، خو هغه بیا داسې حساب دی لږ دغه راځي. راځم بیرته بیک راځم داسې. ورپسې چې دی دا خو موږ سره ټوټلي عام طور باندې خبره وه. دلته اوس وګورئ کله چې زه په اوورویو باندې کلیک وکړم دا زما چې دی والټ دی، پر اگزامپل اوس ما سره چې دی دغه لاندې ځایونو کې ګورئ نن چې دی ما 100 روپۍ چې دی ډیپازیټ کړي دي، داسې وګورئ کمپلیټډ شوي دي. دا لاندې ما سره چې دی د کرپټو کوینونه دي، دا ما سره چې په کرپټو کرنسي چې دی مطلب ما سره کم څه شته دی، ګوره ما سره USDT شته دی، داسې USDT ما سره اوس دغه 3 کوینونه موجود دي، خو لږه لږه اندازه موجود دي، داسې وګورئ لږ لږ را سره دي. اوس USDT را سره تقریبا 15 دومره دی، سره داسې په دې کې چې دی مطلب کاس اوریج کې پروت دی. TRC هم را سره شته دی، دومره لږه اندازه را سره شته دی. همداسې چې دی ما سره چې دی LGO په نامه باندې یو کوین دی هم را سره شته دی، نو لږ لږ څه په دې کې هم شته دی. دا زما کوینونه دي. که راشم دلته په اکاونټ برخه باندې کلیک وکړم، زما اکاونټ کې 100 روپۍ دي، نو زه راځم دغلته په اکاونټ کلیک کوم. اوس ما ته ټول زما چې دی والټونه ښیي چې زما والټ کې 100 روپۍ دي په فیوچر کې، مطلب زه دومره روپۍ لرم. اوس تاسو خو ولیدل چې مالته یو ټریډ شروع کړی دی، یعنی یو تجارت یو پوزیشن مې واز کړی دی. هغه پوزیشن ما ګورئ تاسو یعنی مطلب د $3 $3.1 یعنی مطلب تقریبا د 3.5 نه برابرېږي. نو تاسو وګورئ زما په $3.5 باندې چې دی په دې رقم باندې روان یم، نو ګورئ زما چې دی اصلا مارجن دې ته ویل کېږي 3.5 دغه $3.14 چې دی زما خپله دغه روان دی، یو ټریډ روان دی. دی هلته بس موږ دې ځای کې موږ ته ښودل کېږي چې ستا د دغه ټریډ روان دی فعلا د دومره. بل په سپاټ کې مې څومره روپۍ دي، دغه روپۍ دي په سپاټ کې دي. په فنډینګ کې دي څومره دي 0 داسې ګورئ په دې ځای کې موږ ټول ته چې دی معلومات دلته راکول کېږي. نو دا موږ سره چې دی کوینونه داسې نور انشاءالله چې دی دا خو یوازې جنرال خبره وه، نو وروسته به بیا راځو سپاټ فنډینګ او د دې انتقال دې باندې به انشاءالله خبرې کوو.